اوس به واورو د پولي پوري ډراما. د پولي پوري ډرامې په تیره برخه کې تاسو واورېدل چې مامور بیدار شورا ته مشوره ورکړه چې دوی باید د ناستو او غونډو لپاره ځانګړی ځای ولري. اوس به دا واورو چې د شیرینې صبرو سره څنګه خواخوږي پیدا شوي. شیرینې اوس چې وکم حیرانه یم. ولې صبرو څه شی کې؟ وایم چې کومه داسې غټه تیږه واړومه چې ته راوزګاره سوې او د مونږ کېږدۍ ته راغلې. ته خو مونږ کره نه راځې. صبرو ګیلې مانې پرېږده، اوس هم زه داسې وزګاره نه یم، خو تا ته مې ضرور خبره کوله، هغې دپاره راغلمه. چې دې ویلې وا شیرینې؟ خبره مې د انعام ګل کوله، څه په سختیو تر دې ځای راورسېدو. خدای مې که له دې نه وروسته پیسې ونه شي، زرکه به بیا ګور کې خپوي چې زما یو بچی نشو ساتلی. خدای دې خیر کړي و شیرینې، ولې شپ شپ کوې؟ سمه خبره راته وکړه. په انعام ګل خو بچې سوي نه یي؟ څه ورباندې شوي نه دي، خو خدای مه که چې ورباندې ونه شي. د بخملي سبق نه خو خبره یې که نه چې سبق ته ځي راځي. و ترې خبره یم او د مام زړه کېږي چې سبق ته لاړه سم. ته اوس خپل د سبق غم پرېږده، د انعام ګل غم وکړه. بخمله ځي سبق ته، د انعام ګل په کیسه کې هم نه ده، او چې کله سبق نه راشي بیا کور کې سبق زده کوي. انعام ګل یې اتپې ته پریښی دی، په خپله وړه ماشومه ده، هغه به انعام ګل څو ساتي. نو راغلم تا پسې چې تا خبره کمه. خدای دې وبخه چې سبا مونږ ملامته نه کړي. خیا ډېر د ښه وکړه شیرینې. په دې هکله به زه بخملې نه پوښتنه کوم چې ولې په انعام ګل پام نه کوي. پوښتنه ترې وکړه، خو پام کوه چې زما نوم ورته وانخلې. زمونږ خو د بنتوب ژوند دی، څه بله لانجه جوړه نه شي. بېغمه سه، ولې به تا ته لانجه جوړومه؟ تا په عمر کې همدا نن زما زړه خوشحاله کړه او زه به تا ته لانجه ګورم. د سپوږمۍ پلاره، وا د سپوږمۍ پلاره، دا تا څه وکړل ها؟ تا زه خپل کور ته راوستم، زه په کور کې څه بلا غواړم. زرینې لږ د ساو صورت په ځای که، خدای به خیر کي. چې دمم جوړه شوه نو بیا به له خیره سره روغتون ته ملاړ شو. اوس خو له خیره سره ته ډېره ښه شوې. په روغتون کې څه بلا غواړم؟ روغتون ته مې ولې وړې؟ د تداوۍ لپاره چې هلته دې له خیره سره ډاکټران وګوري او ښه تداوي دې وکړي. نه 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 نه، زه د دې ځای روغتونونو کې نه جوړېږم. زه د موټر په ټکر کې زخمي شوې یم، ټول وجود مې ټوک ټوک دی. وای خدایه! زرینې حوصله دې په ځای که، د خدای خاطر وکړه. په ټکر کې زخمي شوي یې، خو په وجود دې اوس هغه د زخمونه نه ښکاري. اوس خو ښه شوي. د پاسه په زخمونه نه ښکاري، وجود مې دننه زخمي دی. و د سپوږمۍ پلاره، رانه بېغمه نشه، غم مې وکړه. خیر دی خیر دی، زه دلته نه ښه کېږم، ما خارج ته ولېږه، که نه نو دلته به درته مړه شم. خدای دې نه کي، الله دې په تا باندې هېڅ هم نه کوي. وزرینې ته ولې داسې خبرې کې؟ او ګوره خارج ته تګ په روغ صورت باندې خوند کوي، او داسې چې ته ناروغه یې نو هلته به څه وکړي؟ ښه په روغ صورت باندې زه شکر دی ښه یم، روغه جوړه یم. وګوره وګوره ښه یم. ته راځه اوس چې دا دمه په ځای که، یو شیبه ارام وکړه، بیا به په دې اړه وروسته خبرې کوو. پرخې څنګه نن د کار ته ډډه نه لګېږي؟ رختونه درته همداسې مخې ته پراته دي، دا واخله ویې ګنډه. زرمینې ګنډم یې، خو هسې د پلار خبرو مې راته لږ فکر خراب کو. ولې خدای دې خیر کې څه چل شوی دی؟ عجب ګل کاکا راغلی و، زما پلار سره یې خبرې وکړلې چې د دې ولور نه تېر شه، خو پلار مې ورسره دا خبره ونه منله او عجب ګل کاکا ډېر په قهر لاړو.
ښه نو بیا بس اوس ما سره اندېښنه ده چې څه به کیږي. خدای مهربانه دی ستونزه به هواره شي. ستا پلار خو هسې منکار کړی چې بې ولوره واده نه ورکوم، خو که څو کسه مشران یې ترمنځه شو نو پلار به دې قانع شي. د قناعت نه خبره ووته. عجب ګل کاکا ډېر په غوسه لاړ او خبرې چې زما پلار ته یې څه ویلي دي. څه یې ورته ویلي دي؟ ورته یې وویله چې ستا لور د تا ته ناسته یي، زه به مې زوی ته بل واده وکړمه. ښه نو پلار دې بیا ورته څه وویله؟ پلار خو مې سمه خبره نه اوري. د هغه په غوږ باندې بل څه لګېدلي وو، خو د عجب ګل کاکا خبرې ما هم اورېدلې او مور مې. بیا چې کله مې پلار کور ته راغی نو مور مې ورته دا خبره وکړله چې عجب ګل کاکا تا ته څه ویله. نو پلار مې بیا وروسته پوه شو. ښه نو بیا یې څه ویل چې ولور پرېږدم؟ نه که نه، پلار مې بیا ضد وکړو. وایي که هغه زوی ته بله ښځه کولی شي نو زه ترې خپله لور خلاصولی شم. ښه دا خبره عجب ګل کاکا ته کړي؟ نه نه نه، هغه ته یې نه دي ویلي، موږ ته یې ویلي دي. زرمینې ما به تا ته ویل که نه چې زه واده نه کوم خو ته راپسې وې. ما به د دې غمونو نه څه غوښتل؟ پرخې ما خو ستا د خیر خبره کوله. ما ویل چې ته د پیغورونو او خبرونه خلاصه شي، زما نور هېڅ مقصد نه و. نو په هغه وخت کې خو ستا د پلار لخوا د ولور خبره هم نه وه، دا خو پکې اوس پیدا شوه. ښه پرخې ته خپل کار وکړه. هغه د شبانه کاني راغله، نورې خبرې به زه هغې سره وکړم چې هغه پوه نه شي چې ما تا سره غږېدلي یو. بخملې صبر وکړه، سبق دې مه پیلوه. وی صبرو ولې پرېږده چې سبق زده کړم. اوس به نورې ښځې راسي ترجمه سره وکېږي. سبق به دې زده کړې، زه دې له سبقه نه منې کوم او زه یم زده کوم. ښه نو بیا ولې راته وایي چې سبق مه سره وکوه؟ یو پوښتنه درله کوم بخملې، په تا خو ما ډېر ښه ګمان کولو. ما خو ویلې چې تا سره به زر کم خوشحاله یې، د هغې بچي به هم در سره خوشحاله وي. خو چې زرکه خدای بخلې مړه سوه نو تا د هغې بچو ته شا کړه، پرېښودله. وصبرو دا ته چې وایي؟ ما انعام ګل او عاطفه کله پرېښې دي؟ وی کله مې پرېښې دي؟ ته دلته سبق ته ناسته یې. انعام ګل کومه دی؟ عاطفه کومه ده؟ دواړه مې ځان سره راوستي دي، هغه بله کوټه کې دي. صبرو انعام ګل ویده سو، عاطفه مې ورته کېنوله او زه راغلم چې سبق یې زده کړم. هېڅکله به داسې کار ونه کوم چې د زرکې اروا راڅخه خفه سي. زه خو هڅه کوم چې د هغې اروا خوشحاله کړم. په همدې خاطر خو مې سبق شروع کړ، ځکه چې د زرکې هم سبق خوښېده. خیا مقصد پام پرې کوه. ګوره زه په خپلو لمسو ډېره خفه کېږم. څانګه د خدای وبخي د هغې هم بچی راته پاتې سو صدو، او د زرکې هم پاتې سو. صدو خو بیا هم ما سره دی او انعام ګل او عاطفه خو تا سره دي. بېغمه سه صبرو چې د تا لمسیان دي، ولې د ما لمسیان نه دي؟ ما ته خو خدای مکه پردي نه دي که نه. داسې پالنه به یې کومه چې خلک ورته حیران کړم او خپل سبق به هم وایم. دعا کوه چې خدای مې په سبق زبه راواړی. ای ورونو خبرې مه کوئ که نه، د شورا ناسته ده، پرېږدئ چې فیصلې ته ورسېږو. میوه ګله د څه شي فیصلې ته؟ او بیا چې د شورا ناسته ده نو د یو نیم کلیوال پکې څه کوي چې ناست دي؟ مطلب شه شورا د کلي ده او په یوه نیمه خبره کې کلیوال به کینی د شورا سره. میوه ګل کاکا رښتیا وایي، کومې غونډې چې زموږ او ستاسو لپاره ځانګړې وي په هغې کې به کلیوال نه وي، او چې د کلیوالو سره تړاو لري خبر عمومي نو کلیوال پکې ضرور دي. ښه میوه ګل کاکا خبره کوه. خبره مې دا کوله چې مامور بیدار د شورا د دفتر او د غونډې لپاره د ځای خبره وکړه چې باید ځانګړی ځای ولري. په دې خبره کې ډېر وزن دی. و میوه ګل کاکا ما هم په دې فکر کړی دی چې دفتر او ځای زموږ دپاره ډېر ضرور دی. تا
تاسو خو د دفتر او ځای خبره کوئ خو پیسې ورته لرئ چې دا ځای پې جوړ کړئ اول د پیسو غم وکئ د پیسو بیا د دفتر او د غونډو د ځای خوبونه وینئ مطلب شه خو د پیسو غم به ورته کوو که نه بودیجه به ورته پیدا کړو بودیجه به ورته پیدا د کوم ځای نه بیا ورته پیدا کړي پخوا شورا یوازې زموږ د کلي وه اوس پکې د وحدت کلي شورا هم شامله شوې ده که ستاسو دا زړی چې د کنډو کلي پیسې به پرې مصرف کوئ نو دا ارمان به ورانه پوره نه شي دا خوب هم چېرته اوبو ته ووایئ چې زموږ د کلي پیسې په شریکه مصرف کوئ اول به د وحدت کلي پیسې معلومیږي چې هغوی به څومره مصرفوي او موږ به څومره مصرفوو مطلب شه اول خو د ځای خبره وشي ځای خو معلوم شي بیا به دا نورې خبرې کوو نه 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 اول به د پیسو خبره کیږي تاسو نو اوس د کنډو کلي حق په وحدت کلي باندې مه مصرفوئ مطلب شه ستا خبره سمه ده چې پخوا شورا یوه وه یوازې زموږ د کلي شورا وه اوس چې دوه شوراګانې یو ځای شوي دي نو بودیجه هم یو ځای ده او زیاته شوې ده په دې کې د اعتراض کومه خبره نشته دی ښه به دی چې موږ ستونزې هوارې کړو نه دا چې جوړې کړو خو د خپل حق پوښتنه به هم کوو انجینر صاحب فریده زما د کلیوالو یوه روپۍ به هم رانه څوک په بل ځای کې مصرف نه کړي تاسو ته خو معلومه ده زما نوم مطلب شاه دی مطلب شاه او مطلب شاه د ژرندې د پلونو د من نه د غنمو دانه روغه راوباسي روغه نو د خپل کلي پیسې به څنګه نه بچت کوي دابت پلاره تا خو ماته ویل چې زه د الماس سره خبره جوړوم ته خو لګیا یې خبره لا پسې ورانې دا ولې ما څه کړي دي دی ولې وی ما څه کړي دي نور به څه کې ورغلی الماس ته دې ویلي دي چې ولور اخیستونه تېر شه او که نه تېرېږي نو زه مې زوی ته بله ښځه کوم شبانې دا مې ورته ډېر ښه ویلي دي او خود به مې دا خبره کوله دا دومره لوی ولور چا په کلي کې غوښتی دی ته به وایې چې په دې ټول کلي کې دا یوه جلۍ ده نورې جنکۍ نشته نو ودابت پلاره خبره خو په دې نه خلاصېږي که نه چې هغه هم ضد وکړي او ته هم ضد وکړي شبانې بس اوس ما خپل کار پیل کړی دی تر څو چې د الماس ماغزه ځای ته نه راغلي نو زما دا خبر به ورته بار بار کېږي چې یا ور پرېږده او یا درته لور په کور کښېنوم خو خدای وکړي چې زما په دې خبره باندې پوه شي هغه سر خوړلی خو خبره نه اوري ما به ورته یو څه ویل او هغه بل څه که چېرته زما په خبره باندې پوه شو نو زه مدې بیا انټن نه ورکوي که هغه الماس دی نو زه ماجب ګل یم ماجب ګل دې ټول کلي ته معلوم یم چې زه م زدي انسان یم زدي خو هسې نه چې خبره بې سوره نه کې ولور به ولور کم نه شي او په شرم به په شرم واوړو سم نه کېږي که په الماس کې ذره هم غیرتي نو اوس به د ولور نه تېرېږي د یو چا خور لور په کور کېنول دا ډېره سخته ده دا پولی پولی ډرامه چې تاسې واورېده په دې هیله چې ستاسې د خوښۍ وړ به ګرځېدلې وي په ډرامه کې مو واورېدل چې زرینه غواړي خارج ته لاړه شي او د دې لپاره یې خبانه خپل علاج ښودلی مامور بیدار هڅه کوي قناعت ورکړي نو یو ناروغ ته باید څنګه قناعت ورکړ شي په دې هکله به تفصیلي راپور د پولی پوری په پروګرام کې واورئ که غواړئ چې له موږ سره خپل نظر یا وړاندیز شریک کړئ په دې شمېرو راسره اړیکې ونیسئ 0 0 0 0